په سید کرم ولسوالۍ کې د سولې جام په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په کوربتوب د احمد ابا او میرزکي ولسوالیو څخه 12 لوبډلې برخه لري. د دغو سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګڼ شمېر لوبغاړو ترڅنګ د ولایتي ادارې مسؤلینو هم ګډون کړی و. د سولې په نوم پیل شوې سیالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې د ولسي ملاتړ ملي پروګرام لخوا په لار اچول شوي. مسؤلین یې وایي هدف یې له دې لارې د سولې پیغام رسول دي. او دغه پروګرام د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې د ولسي ملاتړ برنامې لخوا تنظیم شوی. د هر لوبغاړي لپاره تقریبا دغه د هرې ولسوالۍ نه 4 ټیمه وو او په هر ټیم کې 15 تنه لوبغاړي وو او ټولو لوبغاړو لپاره بوټ، لباس او هر څه آماده شوي وو، تر بیټونه او د توپ او هر څه پورې. نو دغه پیغام لکه څنګه چې د سولې په نامه باندې موږ نومولی دغه د سولې پیغام موږ دغه ولسوالیو ته رارسولی. د اصطلاح هدف موخه هم دغه چې راورسوو تر څو دوی په دې باندې باوري شي چې دغه نظام مو سولې ته چمتو ده. د یادو ولسوالیو د کرکټ لوبغاړي دا ډول سیالۍ د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره مهمې بولي او وایي په دې سره ځوانان له نشهیي او نوره ناوړه کړنو راګرځول کیږي. دغه ځوانان له وسلوالو طالبانو او د دولت له نورو مخالف وسلوالو ډلو غوښتنه کوي چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کیږدي. نو د سولې په باره کې خو موږ هیله لرو هم د حکومتي چارواکو نه او هم د طالبانو نه چې د سولې لپاره تر خپل وسه پورې هلې ځلې وکړي تر څو د افغانستان ځوان نسل د دې مرګونو نه د تل دپاره خلاص شي. دا چې دلته د سولې تر نامو لاندې ټورنمنټ شروع شوی ده دا د ځوانانو په فکر باندې ډیر مثبت اغیز لري. هغه د داسې منفي لارو نه هغه فکرونه چې د دوی په ذهن کې دي هغه منفي خواته چې روان وي دوی د هغو نه مستقیما راګرځوي. ډیر مثبت تاثیر لري په سوله باندې خاص کر د ځوانانو لپاره په دې خاطر چې د نورو خواونه یا د نورو کارونو نه پیرامنې کیږي. په دې ولایت کې له ولایتي کرکټ بورډ سره شاوخوا 100 لوبډلې رسمي غړیتوب لري. لوبغاړي وایي په نشت امکاناتو لوبې کوي او په وینا یې چې د مناسبو لوبغالو او روزان ځایونو نشتون د دوی د پرمختګ مخه نیولې. دوی له حکومت او د سپورت له اړونده ادارو غوښتنه کوي چې د مرکز په ګډون دې په ولسوالیو کې هم لوبغاړو ته د لوبو ترسره کیدو لپاره امکانات برابر کړي. اول عمده ستونزه خو دا د کرکټ چې زده کېږي اول د اکیډمي نه زده کېږي خاص کر د هډبال لوبه. نو موږ په پکتیا کې کمل پکتیا کې موږ اکیډمي نه لرو. نو کله چې سړی په اکیډمي کې گیمز زده نه کړي کرکټ زده نه کړي هغه بیا میدان ته نشي راتلی میدان کې گیم نشي کولی او بل د اکیډمي نه بغیر د موږ د میدان ستونزه ده. عمده ستونزې موږ یو هېڅ د کرکټ لوبغالی نه لرو یو لوبغاړي لرو خو لوبغالي نه لرو. کرکټ کې مو دومره لوبغاړي دي انشاءالله چې د پکتیا ولایت نمایندګي به کوي خو توجه نه کیږي دلته ولې مسؤلین زموږ غږ نه اوري. اوس مهال په ټوله پکتیا کې د کرکټ لوبو لپاره یوازې یو لوبغالی شتون لري چې د مرکزي کرکټ بورډ د نه پاملرنې له وجې د دې لوبغالي چارې د 3 کلونو په تېرېدو لا هم نیمګړې پاتې دي. دغه د سولې تر نوم لاندې په پیل شوي ټورنمنټ کې نه یوازې د سید کرم بلکې له احمد ابا او میرزکي ولسوالۍ څخه هم ټیمونه برخه لري. دلته ځوانان لوبې ترسره کوي. دوی دا ډول لوبې ګټورې بولي خو له حکومته ګیله لري او وایي چې دلته په دغو ولسوالیو کې لوبو ته یا سپورت ته کار نه دی سوی. هغه څه چې لازم دي کوم لوبغالی چې اړتیا لیدل کېږي دوی په دغو ولسوالیو کې نه لري.